زر راشه له خیره سره ښه وای 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 خدایه پاکه نو یا زمونږ سوال به کله ته قبلې ته اوسه پورې مې خره وپیلل اوس راته دادا آوازونه کوي چې راشه په ټکي کار وکړه نو بس نو څه به ووایو خدایه پاکه نو ته ماشاءالله خولۍ هم اوس موږ سره ځان نه ټینګوې دلته شکه نه بس درغلمه د واده خو دې سره ترک نه لګي وده ده په خپله خو دې ځان ته ځوانۍ کې واده کړی پوه شوې او په ګیرې کې مې سپین ولګېده قطعا په ما باندې دوی نظر نه اچوي چې دا هم زما اولاد ده او که نه په بل باندې داسې هغه کېږي ودرېږه دادا ګوره زویه دا غونډل ټوله پټي آباد وکړه ته ورک ورکې خوراک د تا ډېر ده او کار هغه مسکین ډېر کوي غونډل ډېر کار کوي و دادا ما ته خو لږ غوږ کېده که نه نو اوس خیر ده که ته م پلار یې پوه شو تا سره مونږ شروع شو ویلې 5 بجې سبۍ راوتی یم او اوسه پورې چای مې دې خولې ته نه دی وړاندې کړی نو بس ته چې راتاو راتاو شم د دې سړي صفت کې او بل چې په ښار کې ګرځي که نه بس تش د هغه په صفتونه کې نه ته وګوره نام خدا غونډل نام خدایی نام خدا دا ډېر کارګر سړی ده ته هېڅ کارګر نه یې ځه واده م دا دې ته کوم واه واه واده م تا ته کوم دادا مې تا ته واده کوم دادا وایم خفه نه شي دا راته وایي چې چای م ځان سره راوړی که نه ستړی ستومانه شمه خفه نه شي چای راوړي له خیره سره ته کار که کار او چای درته راوړي پنیر مو سره ده پوه شوې رسیږي بیا تا ته واده کوم هلکه الوګان او دا الوګان ده له خیره سره خفه نه شي الوګان ځای ده نو علي خانه ډېر برک مه ګوره کار وکړه کار د سړي کار جوار ده کارګر شه و کاکا کار کوم خو دا جوی خو ما پرون ویستې دي که نه بیا کار پاتې ده نو ډېر کار پاتې ده غونډله دلته راشه دلته راشه دا ځای ما ته پرېږده دا ځای کې زه خپله کار کوم والکه علي خانه وایم هېڅ دا ځای درته نه پرېږدم پوه شوې که نه خبره کښېنه ماشي لګېږې د دې ځای نه پرېږدم ځئ په خپله دا ځای کار کوو و دا خو دلته زه کار کوم که نه دلته زه کار کوم ولې مو دې ځای نه پرېږده راشه والکه علي خانه دومره خبرې کې او دومره کار نه کې دا خولۍ دې در واخله خفه نه شي دا خولۍ دې ور واچوله خولۍ ولې په ځمکه تباه شي غونډله تا هم په خبره نه پوهېږې تاسې ډېر جنجالي کسان یې تاسو سره ولد سره کار ولرم دادا راځه چې ځو مرده سره خو ما یو ځای په کار مه پرېږده سره بل خبره خو ما دې یو بل کار راکړه زه بل کار سره کوم لګېږم علي خانه او دادا علي خانه ته راشه له خیره سره دا د پیاز پټي جوړه کړه هغه سره دوام وکوه ورور دې ده او بیا ما زه خفه کېږم بس دادا دا ټول کار دی په ما باندې پوه شوې خو کور ته به لاړ شي او وادي ته به مې ووایې پوه شوې که نه چې ورته ښایسته کور ته اوګره نه دي او دا د غوا سوچه غوړي نه دي دا پاسه پرې واچې چې ډېر د 2-3 ورځو ورته په اشتیا کوي بس ته خلاص شي زه مړه بس ته خلاص شي بس ادي ته ووایې چې ګوره ښه صحیح ګوره اوګره لکه نرمه جوړه کړه ګوره پوه شوې او د غوا غوړي پکې واچې ګوره چې بلکل صحیح ده بلکل دې بل طریق خیال ده او بل زما پورې ما جوړې کړې او نوم د ده پکې شو نوم د ده پکې شو نو ګوره څه وګوره څه چل زما د حال پوښتنه سلا کوي په زړه یوه او په زړه بله کوئ که غونډله خدای دې په همدې خاورو کې قبر جوړ کړه پوه شوې کارونه موږ کوو
او نوم د غونډل پکې کېږي. لکه خیري پټی خو مې له خیره خلاص کړ. هغه د راغی که خیري زمونږ خان راغی. اصل خان دا ده که نه هسې بس اصلي پلار زمونږ دا ده. اوس به ته ګورې د وچو فرمایشو ته ګورې دا یې چې وکړو دا یې چې د وچې خان ده. راځه انجینر صاحب هم خو راغی خفه نه شي دا خو ډېر ګل سړی دی ډېر نازولې نازانه سړی دی خبرې به ورسره وکړو که نه خفه نه شي و که نه. لالا جانه وایم خفه نه شي ته خو په ما باندې ډېر ګران یې. راځه الله دې راوله راځه. اخله ورته دې چپلوس ته وګورې بیا به ورته چې هغه کیک او چې د سانجق منجق به یې ته راوړي پوه شوې ته پوهېږې چې تا یو شي کې مطلب نه وي که نه خدای که ته ولې ما قدر نه کوې هغه نه خو زه مشر یم که نه زه خو ته مشر یم که نه زه ته مشر یم که نه زما ولې قدر نه کوې وایې دې غرق که چې غرق شي. زړګیه جاړه نو ازان مکوا زړګیه جاړه بس ازان مکوا هم په خپله کوې. السلام علیکم. السلام علیکم بخیر. څنګه خیرت ده؟ څومره کلکه غاړه در کومه ته صرف دغه شانتې وکړې ولې لالا ته ګوره داسې حساب ده که ورکې ته خو مې ډېر وړوکی وروړې پوه شوې که نه تاسو مړی تاسو د ښار خلک یاستئ او موږ خو بس دهقانان یو پوه شوې خو زه هم ستا ورور یم که نه بس رور راغی چې ما سره ته په یو هغه باندې سره کار وکړي ولې غونډل کار نه کوه غونډل نوم راته ما اخله که نه د غونډل نوم راته ما اخله که نه بس پرېږده لرې که د غونډل نوم خو چې راته قطر وانخلي د یو دښمن نوم راته وښایي غونډل نوم راته ما اله بس دادا مخکې زنګ راوالی چې غونډل کار کوه دی نه کوه. یاره یو خو دا دادا نه ده خو به څه کوې چې پلار هم ده پوه شوې ورته چې شی ویلی هم نه شم جنجال خو دلته دا ده دادا چې ده که نه زما د غونډل په منځ کې که نه ډېر زر فرق کوي که نه هغې چې دا کار نه کوي چې خره ته ګیا هم نه واچولې وه تګ یې چې منجرت یې مجرت یې ما ته یې زنګ ووه چې راشه زه اوس راغلم ښه نو وخت یې تا ته اول در سره ولی ده راته راورسوي دا کار نه که ته ورته نصیحت وکړه بس خدای به امام ښار ته بوځي پوه شوې ښار ته به امام خدای بوځي پوه شوې که نه بیا به زما ډېر ارمان دی دادا ته راشي او بس ته لاړ شو زه کور ته راشه چې ستړی ښار رالې زه چای مې به وڅکي ده زه ورشه غونډل خو په ډېر په تا باندې ګران ده پوه شوې که نه غونډل خو بس بیخي په موږ څوک څه کوي پوه شوې که نه یو د واده خبره چې ورته کومه بیا یې پسې چپلخې واروي بوټان پسې واروي هلکه خو واده راله وکړه څه چل شو ما زور ډک کړم او لالا جان دی ډېره غونډل لالا ستړی مه شي څنګه یې تکړه دا سر لګینځه داسې کار دی ښار کې مې ډېر زیات یاد شوی وي ما چې کله به د غونډل لالا خواله زه ورځم هغه څنګه بل دادا هم زنګ راته راووه ستا نه ډېر خوشحاله ده بل نه دی علي خان هغه خو دی چې ورکې کړی چې سره مې خبره نه مني کله یو کار رانوي کله بل کار رانوي نه پوهېږم چې د مطلب څه دی ویم لالا ته خفه کېږه مه که نه علي خان خو چې دی بې فضوله سړی دی او په ما غوندې غونډل خان باندې پام هم نه کوي هغه ته څه کې خفه نه شي د واده غم کې دی وایي دادا ته وایي که نه چې ما له واده وکړه
دادا ورته وایي چې ته کار نه کوې روزګار نه کوې او دغه پولو پټو باندې ګرځې نه ګرځې پوه شې هغه بوډا چې دی خر یې بولې او 2 ساعته ورکو دغه کار یې نه دی نو همدغه نه ما ته هم زنګ والی وایي چې خره وږې تږې ولاړه وه ټوپونه یې واله ده ورته ګیا نه واچولی دروغ یې ورته ویلې چې ما ورته ګیا اچولې وه لالا دا پسونه زموږ دي که چا دي پسونه مونږ یې کرلی نشو تا ته پټو کې به پرېږده دادا هلته مونږ د شپې په ارام نه پرېږدي خفه نه شي او دا ماشوم چې دی خپل پسونه زمونږ په دې راځه که نه مړه غونډل لالا تا پسې زه ډېر زیات خفه شوم تا به زه ښار له بیمه او ښار له به د بیمه ورله به ښې چکرې در کومه علي خان ولاکه بوځمه ځکه چې هغه د پلار خبره نه مني هو که نه خو د هغه په مطلب زه پوهېږم چې هغه څه شی کا څه شی کوي خو بیا یې درته یم خفه نه شي ته راځه ځوان بېلچه ماله راته ډېر ستړی شوی لالا راځه راځه کارونه هسې ملي خان لالا کا ما ته زو کرا هر هلته ګرم بخارۍ ته د کېنو هو که نه خفه نه شي او که نه علي خان لالا خو تاسو ژوندی ده په سخته کولو علي خان لالا کوي که نه پوه شوې که نه او بل دادا ته دې خیال ده د هغه ما مسیحان راغلي دي پوه شوې مسیحانو نه بس راتاو ده ما ده بس دته لا ما پرمیشور کړو زه دا سیز څخه دا کوم خپل کار دی کوي پوه شوې که نه زم کور ته پوه شوې دی به ځان نه لګي ډوډۍ به خوري او بس به وګورې دلته کار کوم ولې خالي خاله ده راځه لا غونډل لالا بېلچر سره زه وړم ښه ډېر ستړی شوی هو که نه خفه نه شي علي خان نه لګي لګیا دي که نه زه اوستی پیسه هسې دومره مټې ځان ته لګیا ده خپل کار دی کوي پوه شوې که نه څه خبره شوه چېرته روان ده وګورې ما وی خفه نه شي څه شی وایې موږ سره په تا دا نه زه وایم ما پرېږده چې به زه ځم پرېږده هسې لګې زیده کیسه کې موږ په عذاب ده ډېر زمونږ دا هلکان ولې منډې وهي دا زمونږ کور خیرات به وي څنګه چل بنده شوی دا ولې منډه وهي اوهو انجینر صاحب هم راغلی دا خیرات به وي انجینر صاحب په خیر راغلی له خیره سره په خیر راغلی ته مسافري په خیر لستې السلام علیکم خیر په خیر ناروغه شوی خو به نه وخت ساعت ښه تېرېږي کور کلي ته هم خیر دی شکر ده نن دفتر کې رخصت و او ستا زنګ هم راغی مالې زه بس راځم فرصت ته بس هسې راغلم ستا خوا ته مې چکر راووه دا علي خان منډې والې ده ته مې وایي راځه کور ته به لاړ شو او مالکې به نو دادا سره به هم خلکې خبرې وکړو نو هغه علي خان بېلچه ګزار کړی و منډې والې دوی په منځ کې هېڅ جوړ نه راځي خو دا به نن خیره سره جوړ کړو خیر اوسي زویه دا ته ښه شې چې له خیره سره راغلی ته ښه تعلیم یافته دوی په منځ نه جوړېږي دا د تا ورونه ولې دا ته هم لږ ذره نصیحت وکړه زه هم نصیحت کوم د باین کېنوو دلته جوړوو له خیره سره انشاءالله د دې بعد خپله کار وکړي بل داسې دادا چې خیر دی هغه مشر هم دی بل کېدای شي کار فشار به پوي خیر دی که کار په ډېرو بل مزدور به پیدا کړو مزدور به واچو همداسې کوو خو دوی جوړ شي چې دواړه جوړ شي ورورولي هم سره خراب نه شي دوی کار دی خپله ده همداسې ده خپل د پردي کاره نه ده خو د خپله کاره ده خو زه خیر کې به نو نصیحت به ورسره وکړو څنګه دادا او لالا وایم علي خان خو څه کې علي خان اوس په ښار باندې مین شوی دی هغه ټول کارونه شاته اچولي دي خفه نه شي خیر ده تا ته یو اسب اخلو اسب پیږې اسب قیزه چې واچوي خو بل دا واسطه به څنګه خیږي بله مجبوره چې مزدور ونیسي دا ورخیږي نه هغه رکابونه ورته دله زه وړوکی بیسکل اخلم درې ټیرې ولکه یا همداسې واخلم ښار ته هغه راوړم صحیح ده